کمال خان ورته بندونو جوړول افغانستان زراعت دپاره ډېر مفید دي او ګټور دي. د افغانستان بزګرانو ته یې ګټه ډېره ده او همدارنګه زراعتي تولیداتو په برخه کې. خو شاید د دې بندونو جوړول ګاونډیو هیوادونو سره څه ستونزې راولاړې کړي، نو حکومت ته پکار ده چې د اوبو شریکولو د تړونونو په هکله فکر وکړي او دا خبره اوس ګاونډیو هیوادونو سره مطرح کړي. نو څنګه کیدای شي چې هم د ګاونډیو د جنجال غږ پورته نشي او هم په افغانستان کې د سیندونو له اوبو ګټه پورته شي؟ هغوی خو په دې پوهیږي چې اوبه د افغانستان نه سرچینه اخلي او په نړیوالو قوانینو کې دا خبر هم مطرح ده کوم ځای کې چې د اوبو اپسټریم دی، نو اول د هغې ځای د خلکو حق دی چې د اوبو نه ګټه واخلي. خو ګټه باید دې اندازه کې نه وي چې خلک چې په ډاون سټریم کې دي د هغوی ژوند د ګواښ سره مخامخ شي. نو اوبه په داسې ډول شریکېږي چې د دواړو اړخونو کې د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ نشي. د اوبو مهارولو ترڅنګ په افغانستان کې د برېښنا او بخار لپاره نور څه کول پکار دي؟ اولویت دا دی چې د اوبو شریکولو تړون باندې، یعنی دا باید د میز په سر کېښودل شي او دا مطرح شي. د هغه نه وروسته افغانستان باید خپل کورنۍ وظیفه یا هومورک وکړي چې دوی دلته د مختلفو بندونو دپاره فیزیبیلیټي دغه سټډي وکړي یا امکان سنجي مطالعات وکړي او د هغه نه وروسته د نړیوالو سرمایه ګزارانو یا سرمایه کوونکو اعتماد ترلاسه کړي چې دلته سرمایه ګزاري وکړي په مختلفو بندونو باندې، ځکه چې افغانستان حکومت سره اوس خپله دومره مالی توان نشته دی چې په خپلو پیسو باندې دا جوړ کړي. باید نړیوال سرمایه ګزاران راشي او دغه کار یعنې په غاړه باندې واخلي او د پبلیک پرایویټ پارټنرشپ د لارې نه یا د حکومت او د خصوصي سکتور ترمنځ د تفاهم په اساس باندې دلته سرمایه ګزاري وشي.